د لویه بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه پام راګرځوو د شپږو بجو مهم او وروستیو خبرونو ته. د میدان وردګ ولایت په مقام کې نن له ګڼو بهرنیو مؤسسو سره د چارو د لا همغږۍ او د ستونزو د له منځه وړلو په پار غونډه ترسره شوه. په یاده غونډه کې د ملګرو ملتونو د مرکزي زون استازي اغلې انیټ وویل چې په دې ولایت کې به هغه ستونزو ته رسیدګي وکړي کوم چې خلک ورسره مخ دي. تمام مشکلاتی که از طرف شما یادآوری شد ما نوت گرفتیم و به شمول 20 ایجنسی دیگر یک جای کار میکنیم تا که به یک افغانستان باثبات و کامیاب برسیم. بلخوا د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي او مرستیال طارق علي بخیت او مل پلاوي سره په افغانستان کې د رونما له مشر روزا اتنبای سره کتلي دي. د اسلامي همکاریو سازمان په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان له خلکو سره په بېلابېلو برخو کې د مرستې په موخه د دواړو سازمانونو پر طرحو او پلانونو خبرې وشولې. بلخوا د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد د اسلامي همکاریو سازمان مسؤلینو سره لیدلي دي. د عامې روغتیا وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې قلندر عباد له دغه سازمان څخه د روغتیا په برخه کې د همکارۍ او ملاتړ غوښتنه کړې ده. بلخوا د انګلستان د کیډز او آر خیریه بنسټ مسؤلینو په کابل کې د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو له مرستیال سره کتلي دي. د عامې روغتیا وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې یاد بنسټ د اتاتورک روغتون د عملیات خونې د بیا رغونې او دغه روغتون ته د طبي تجهیزاتو د ورکړې ژمنه کړې ده. بلخوا د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې په ګډه همکارۍ د حکومت د اطلاعات او رسنیو په مرکز کې د افغانستان د اقلیمي بدلون په تړاو 3 ورځنی ملي بحث پیل شوی دی. د دې ادارې په وینا په دې بحث کې د اړمنو وزارتونو او بهرنیو سفارتونو استازو، د پوهنتونونو استادانو، د بهرنیو او داخلي مؤسسو استازو او متخصصینو ګډون کړی دی. بلخوا د هرات ولایت په صنعتي ښارګوټ کې یو تولیدي شرکت هره ورځ شاوخوا 40 ټنه شیدې تولیدوي او 250 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د یادې کارخونې مسؤلین وایي چې د سرپرست حکومت په ملاتړ سره به د کورنیو توکو د تولید برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. بلخوا د ایران ولسمشر ویلي چې د تهران او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ کچه به 10 میلیارډ ډالرو ته لوړه شي. ابراهیم رئیسي اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اوسنۍ کچه د منلو نه ده او موږ په لوړه کچه د اړیکو پیاوړتیا ته ژمن یو. او وروستی خبر مو دا چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له 14 کلونو وروسته عراق ته سفر کوي. اردوغان به دغه سفر په ادرس کې د عراق له لومړي وزیر محمد شیع السوداني او ځینو چارواکو سره وګوري. بغداد اندېښنه لري چې د ترکیې د دجلې او فرات پر سیندونو د نورو بندونو د جوړولو پلان به د عراق د اوبو زیرمې نورې هم کمې کړي. ټاکل شوې ده د دواړو هیوادونو مشران د کردستان د کارګر ګوند په اړه هم خبرې وکړي چې ترکیه یوه ترهګره ډله ګڼي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر بیا ښې چارې.